السلام علیکم ورونو. په تېره ویډیو کې موږ د HTML کوم دغه پراجکټ چې شروع کړی و د دې ځینو ټیګونو باندې مو بحث کړی و او په هغه کې مو عملي کار هم کړی و. په دغه ویډیو کې به هم په تېره ویډیو کې موږ د ټیکسټ کوم ټیګونه چې ول یا د لیکنې د هغې متعلق مو ځینو ټیګونو باندې کار کړی و. په دغه ویډیو کې به هم په هماغه ترتیب باندې د ټیکسټ کوم ټیګونه پاتې ټیګونه دي په هغو باندې به کار کوو او عملي کار او په مطلب او په مفهوم به یې ځان پوه کوو. نو څه کوم، ویډیو شروع کوم او راځم یو دانه نوی پیراګراف جوړوم. د نوي پیراګراف د جوړولو لپاره چې ده د پی په نوم باندې ټیګ جوړوم، پی یا پیراګراف، او دغه پیراګراف کې چې ده دننه لیکنه کوو. په دغه پیراګراف کې دننه لیکنه کوو. نو څه کوم، په دغه پیراګراف کې دننه لیکنه کوو او نوي ټیګونه چې ده هغه ډیفاین کوو یا تعریفوو. اول ټیګ چې په ټیکسټ کې ډیر مهم استعمالیږي، په دې ویډیو کې موږ پرې بحث کوو، هغه د بیګ په نوم باندې ټیګ ده. بیګ له نوم څخه معلومیږي، بیګ مطلب غټ، یعنی په دغه ټیګ کې د دغه ټیګ په منځ کې چې کومه لیکنه کیږي هغه به غټه ښودل کیږي. څنګه؟ په مثال کې به وګورو. دغه د HTML په نوم باندې لیکنه دا زه مې په بیګ ټیګ کې ولیکله. تاسو کتلی شئ HTML له هغه نورې لیکنې نه لږ غټه ده د HTML، خو له هیډینګ یا هغه عنوان له لیکنې څخه کوچنۍ ده. نو دا بیګ په نوم باندې کوم ټیګ چې ده دا تاسو کتلی شئ بیګ په نوم ټیګ دا د ټیکسټ د غټې ښودنې لپاره استعمالیږي. بل ټیګ چې ده د بولډ په نوم باندې ده چې د بي په توري باندې ښودل کیږي. بولډ په نوم باندې مثلا زه په دې کې هماغه د HTML لیکنه په نوم باندې لیکل کوو. تاسو کتلی شئ د بولډ او د بیګ ترمنځ فرق. بیګ چې ده د بیګ کومه لیکنه چې وه هغه هم غټه ده، خو د بولډ لیکنه بیا له هغې څخه ډیره غټه ده. نو بولډ له نوم څخه معلومیږي، په د کمپیوټر په نورو پروګرامونو لکه آفیس پروګرامونو، ورډ او اکسل کې هم استعمالیږي. بولډ مطلب لیکنه غټوي. بل ټیګ چې موږ په دې ویډیو کې پرې بحث کوو هغه د سټرانګ په نوم باندې ده. سټرانګ په نوم باندې په دې کې هم زه همدغه لیکنه کوم د HTML په نوم باندې لیکنه سټرانګ. تاسو کتلی شئ د سټرانګ او بیګ دواړه یو شی دي. د سټرانګ او بیګ ترمنځ هیڅ فرق نشته، خو البته په لیکنه کې فرق نشته. نو تاسو سره به اوس پوښتنه پیدا کیږي چې په لیکنه کې فرق نشته د سټرانګ او بیګ، نو بیا د دوی دواړو جوړولو څه مطلب ده؟ مطلب سټرانګ یا بیګ جوړولو څه مطلب؟ یو ټیګ باید جوړ شوی و. نو د دې سوال جواب دا ده چې صحیح ده، په لیکنه کې دغه دواړه ټیګونه یو شی کار کوي، یعنی لیکنه یو ډول غټوي، خو د دې فرق په ویلو کې ده. که چیرته دغه لیکنه دغه ویب سایټ موږ د وایس ریکګنیشن یا وایس ریډینګ کوم سافټویر ته ور واچوو او د هغې په واسطه لولو، نو دغه HTML چې کله دا بولډ HTML ویل کیږي دا به په عام حالت کې ویل کیږي، یعنی غږ به په نارمل غږ کې به ویل کیږي. او دغه د سټرانګ په نوم باندې HTML چې ده دا به په دروند غږ یا زیږ غږ باندې ویل کیږي، او په دې کې به چې ده مطلب دروندوالی راځي. څنګه چې په پښتو کې موږ ځینې وخت عام ډول خبرې کوو، عامې خبرې یو ډول، خو ځینې وخت کې په یوې خبره باندې تاکید کوو یا ځینې یو مهمه لغات راسي، نو هغه په تیز غږ یا په دروند غږ وایو. نو د سټرانګ او د بولډ ترمنځ همدغه فرق ده. بل ټیک چې په دې ویډیو کې به موږ پې کار کوو د ټیکسټ دپاره هغه چې ده د
ایټالیک په نوم باندې. ایټالیک له نوم څخه هم معلومیږي، په ورډ او اکسل کې هم استعمالیږي. ایټالیک مطلب ترس باندې، خط په ترس کول، په ترس مطلب په څنګ کول. نو په څنګ کول دلته هم ایټالیک هماغه کار کوي. بیا هم هغه په شان HTML لیکو، تاسو کتلی شئ HTML په ایټالیک باندې ولیکه. ایټالیک مطلب په ترس باندې ولیکه. بل ټیک چې په دغه ویډیو کې موږ به انشاءالله بحث کوو، هغه د EM په نوم باندې ټیک ده. EM مطلب دا په اصل کې د امپسیس څخه، امپسایز په انګلیش کې امپسایز څخه دا مشتق شوی دی، امپسایز نه اخیستل شوی. امپسایز مطلب تاکید راوستل. دا تقریبا دا اوس چې ده دغه ټیک، دغه امپسیس ټیک چې ده او دا له سټرانګ ټیک سره تقریبا یو شی ده، خو فرق یې په هغه کې ده. امپسیس ټیک او سټرانګ ټیک تقریبا یو شی دی، خو فرق یې په لیکلو کې ده. دلته چې ده تاسو کتلی شئ دا بولډ ټیک، بولډ لیکنه او دغه سټرانګ لیکنه په لیکلو کې یو شی ده. خو ما تاسو ته وویل چې کله چېرته دغه په ریډینګ سافټویر ته ور واچول شي نو دا په ویلو کې به فرق کوي. خو دغه سټرانګ او دغه امپسیس دا چې دا دواړه بیا په ویلو کې یو شی دي، خو په لیکلو کې فرق کوي. یعنې په امپسیس کې په دغه هغه باندې لغات باندې تاکید راځي او په سټرانګ کې هم تاکید پرې راځي، خو په لیکلو کې فرق کوي. او دغه کم ایټالیک چې ده، ایټالیک او امپسیس دا دواړه په لیکلو کې یو شان دي مګر په ویلو کې فرق کوي. راځو بل ټیک ته. بل ټیک چې ده چې زه به تاسو ته در وپېژنم هغه د سمال ټیک په نوم باندې. سمال ټیک یوه مهمه خبره دلته تاسو لیدلی شئ، دا ما چې دغه سمال چې ده په دا نور ټیګونه مې ټول په وړو حروفو ولیکل، په کوچنیو حروفو مې ولیکل، خو دا سمال ټیک مې په غټو حرفونو ولیکل. خو دغه سمال ټیک هم شین رنګ غوره کړ او دغه نور ټیګونو به هم شین رنګ غوره کوه. نو مطلب دا ټیک سمال په وړو هم لیکلی شو، په غټو. نو له دې څخه معلومیږي چې د HTML چې ده دا کیس سنسیټیو لینګویج نه ده. کیس سنسیټیو مطلب دا چې دغه چې د حروفو د انګلیسي د لویو یا کوچنیو حروفو ترمنځ فرق نه کوي. که چېرته د HTML آرګومنټ یا دغه کوم اټریبیوټس یا د ایلیمنټس چې دي، دغه کوم ټیګونه چې دي دا موږ په غټو حروفو ولیکو او یا یې په کوچنیو حروفو ولیکو. HTML ته کوم فرق په دې کې نه کوي. مطلب په وړو کې یا په غټو کې ټیګونه استعمال کړو نو هیڅ فرق نه کوي. نو سمال ټیک په منځ کې هم زه HTML لیکمه، HTML لیکمه او کنټرول اس وهمه دا سیف کومه. نو تاسو کتلی شئ سمال لیکنه چې ده په عام ډول ده، مطلب ایټالیک نه ده خو کوچنی ده، له دې بولډ نه کوچنی ده، بولډ نه کوچنی ده او له دې عامې لیکنې نه لږ غټه ده. نو دا ویډیو انشاءالله که ژوند باقي و راتلونکي ویډیو کې به هم ځینې مهم ټیکسټ ټیګونه چې دي، ځینې مهم چې ځینې خاصو حالتونو کې استعمالیږي، د سبسکریپ او همدارنګه د سبسکریپ او سوپرسکریپ په نوم باندې ټیګونه او ځینې نور ټیګونه په هغو باندې به بحث کوو. او انشاءالله دغه ویډیو سیریز چې ده دا به انشاءالله تقریبا که ژوند باقي و او انشاءالله خدای رضا وله دا به تر دې لیوله بیایو چې موږ وکولی شو، هر یو کس زموږ وکولی شي خپله یو سافټویر جوړ کړي. نو انشاءالله که ژوند باقي و دغه ویډیو سیریز به پر مخ بیایو. په راتلونکي ویډیو کې به سره ګورو. د خدای په امان.